هر څه چې وایي حتی دا اوس چې نه غږېږي هغه ستاسو احساس اورېدل کېږي ژوند یې اوري نو په دې خاطر زه دا وایم چې که قاعده داسې واړوو موږ د مینې له قحطۍ نه بدلوو فقط یوه ساده ژمنه وکړو نن ورځ زه له ژوندو سره مینه کوم ټولو ته په یو سپېڅلي نظر ګورم او کوشش کوم په ټولو کې هغه ښکلاوې کشف کړم چې دوی په ذات کې خدای پاکې شي دنیا څومره متحوله شوه باور وکړئ دا تحول نه په ټوپک کېږي نه په بیل کلنګ کېږي نه په ورانولو کېږي دا تحول له دغه ځایه شروع کېږي چې موږ له سره وګورو آیا انسانان له مینې مړېدلی او یا ستومانه کېدلی هم شي له مینې مړېدل مرګ زه په دغه عمر که هر وخت له مینې مړ شم مړ یم زه یو کپن راته واخلې ووایي چې وروره زه به م ښه یم هغه یو کیمیایي ژوند ده څوک چې میین نه وي کیمیایي ژوند ده خوري څښي مثلا ډاکټر باندې ځان ګوري راځي پوست کره کره ډاکټر ته وایي چې زه څو کاله نور عمر کولی شم څو کاله نور ژوند پاتې کېدلی شم تقویه په چې وکړم دا ژوند نه ده دا کیمیایي ژوند ده موږ باید په زراعتي چرګانو بدل نه کړو زموږ سرنوشت دا ده چې موږ د ابدیت تازه مخلوق پاتې شوی شي هدف مینه کېدلی شي نو زه تاسو ته وایم که سپین سترګي ګڼئ که روا ګڼئ بې مینې ژوند نشته له مینې ستړیا نشته له مینې مړېدل نشته فزیکي مړېدل شته ګېډه خو یوه اندازه باید وخوري د انسان عواطف ارزام یو حد لري که نه اما که انسان کامل انسان وي بشپړ انسان وي چې د ده جسم هم روغ وي ذهن هم روغ وي عاطفه هم روغ وي روان هم روغ وي روح هم روغ وي دا له مینې مړېدل نه لري ځکه دی تل مینه کوي دی روان رود ده ګورئ روان رود اوبه لري ګورئ اوبه خو روانې دي که نه ام یې لري ام یې نه لري روان رود هغه وخت اوبه لري چې اوبه یې روانې واوسي که اوبه ودرېدلې دا په خوسا ډنډ بدلېږي زه نه په خوسا ډنډ مه بدلوئ په خوسا ډنډ باندې چې بدل شوئ بیا وایي چې زه خو له مینې مړ شوی نه له مینې مړی نشته خو بهرحال زما شخصي نظر نه دي سره شریکوم قربان شم ډېره مننه استاده که مینې ته په هر کار هر روش هر ځای کې ځای ورکړل شي آیا کولی شي چې نړۍ او ژوند واقعا ښه شي مثلا د قانون پر ځای مینه نتیجه ورکولی شي د ما زمانې استاد وایي چې خدای یعنې مینه او روح شته انګلیسي کې بینګ وایي څه یعنې د بقا په وضعیت کې ده او ځکه وایي د بقا په وضعیت کې ده چې خدای ورسره مینه کوي نو دا څه شو دا کلي قانون څه دا لومړنی قانون څه دا قانون څه چې د ژوند ذره ذره یې د هره شیبه ترانه په خوله لري نو قانون نشي کېدلی له دې قاعدې وروسته موږ څومره چې د زړه پر ځای ذهن ته فرصت ډېر ورکوو چې د ما لپاره د ژوند چوکاټونه جوړ کړه موږ په قوانینو ډک کېږو خو ژوند هم هغه خپل ښایست او طبیعي مالګه له لاسه ورکوي د ژوند قانون دغه ته خدای په ډېر ښه شان پیدا کړی نور هم خدای په ډېر ښه شان پیدا کړی ته باید له ځان سره مینه وکړې له نورو سره مینه وکړې له ژوند سره مینه وکړې او د ژوند له هستوونکي سره مینه وکړې دا قانون څه کوي نو اوس زه دا وایم چې موږ که خپل لیدلوري نوي کوو مینهګرې کوو هر څه به ممکن وي مینه د انسان د ټولې پوهې د ټولې آګاهۍ بشپړتیا فکر کوو په صورت کې خو که ذهن ته اجازه ورکړو ځکه شاید څومره سره دا باور وي چې که قوانین نه وي مثلا د غلا په ضد قانون کوي د زنا په ضد قانون کوي
مثلا د حلالولو په ضد قانون کوي نو ټول به وحشي ګورئ دا هم څه وکړه خپل بد و طبیعت هم افشا کړ یعنې موږ اصلا ځناور یاستو موږ داړونکي یاستو فقط دغه ښایسته څېره په ځان کش کوي هغه یو پوښ ده دا څه شو ځانونه مسخره نه کړل نو مدنیت څه معنا لري دا تعلیم به زه څه کړم دا فرهنګ به زه څه کړم چې دا دونه خوار فقیر وي چې د ده په ده کې نظم په ده کې تعادل فقط د ډارو د پولیسو د سوټي او د زندان د تورو تنبو محصول ځکه وایم چې بشر باید خپل ورک سرنوشت ته راوګرځي هغه مینه ده په مینه کې ټول د ټولو ابدي ده د ټولو امن ده د ټولو غوړېدل دي زموږ په پښتو ادبیاتو کې د مینې ځای او ارزښت څنګه او څومره دی آیا کولی شو وایو چې زموږ ادبیات د کرکې یا برعکس د مینې ادبیات دي ما بوتان څه دائما نه تاسو زما ببخش قربانی قرطا و بیانی است دیگه آمده دیگه چی کنید دا بلوری چرا من نشدی با خودم رای باید بلوری چرا روش کمره داره بهتری کرده ما جن دوا اوس دی اوس تاسو نه مشکل او دا کاغذونه په لازم د خپل کار کړی و اساسي ریکارډ ښه بیرته کچې دی وی دی نه به سر نه ماته هو دا په دې څه کوي زموږ په پښتو ادبیاتو کې د مینې ځای او ارزښت څومره دی او څنګه دی کولی شو چې زموږ ادبیات د مینې یا برعکس د کرکې ادبیات دي ګوري راځئ نن چې لاړې ځان سره یو کارخانه جوړ کړي کاغذ او قلم راواخلئ زه چې ووایم چاړې زده کړي دوکتورا اکاډمیسیانتوب دا ډول ښځه کول په دا ډول هوټل کې دا شهرت دونه کاله عمر بېرته راسي نظر ورته قانع هستم ځان ته ولیکئ زه 100 کاله عمر نه یم نقطه بل وجابوم 100 کاله بل ټکی ورځای کې 1000 دا ټکي زیات کړئ زړه مې نه مني تاسو د بقا په لټه کې یاستئ او دا د موږ ذات ده د موږ طبیعت بقا لري هغه د مینې له برکته ده نو زه دا تبصره په دې خاطر وکړه چې زه نه غواړم ووایم چې پلانی د مینې شهزاده ده پلانی لیکوال او پلانی بېسواده پلانی کار کړی زه دا وایم چې ټولو سرنوشت دا ده چې مینه د مینې لپاره سرنده شي د مینې لپاره شپېلۍ رباب شي دا وغږوي دا غږ د باندې راوباسي دا چې څوک په کومه پوړۍ کې ده هغه پوړۍ شاید یې ته ضرورت وي ګورئ تاسو هر یو چې زده کړې کړئ خپلې اولې ورځ درته یاد کړئ چې د الف حرف ته په کومه سترګه کتل خو نن ورځ د ریاضي معادلې حلوئ نور شیان مینه هم داسې ده موږ په طبیعت کې مینهګر یاستو ما هغه ورځ یو ویډیو وکتله ماشوم په د مور په رحم کې ده مور په خپل بهرنۍ ژبه هغه ته د لالو بدله وایي او ماشوم داسې داسې کوي فکر وکړئ هغې د مینې سواد حکومت کوي یعنې دا درته وایم چې هر څوک قلم خوځوي شعر وایي نظم وایي ترانه وایي په موضوع شکل پرچه کړي هدف یې دا دی چې مینه وغږوي خو چې په کومه سطحه ده دا د ده کار دی چې ځان ورځ په ورځ وغوړوي که نه یو انسان ګورې زه خپله په دې تصور یم کله کله وایم چې زه باید هلته د چونجي غږ واورم چونجی څه وایي زما خپل تصور دا ده چې چونجی هم پرته د خدای له مینهګر نومه بل څه نه دي خو په هغه ژبه چې دی ورسره بلده دي د آګاهي اجازه ورکوي نو اوس دا ده ګورې داسې تمدنونه تېر سوي دي چې هغوی خدای ته نوم نه ورکوي وایي چې مثلا دا نوي کشفیات ښیي چې د اتلانتیس په نامه قاره وه او په هغه کې داسې مدنیت و چې خدای ته یې د هغه ضمیر کاراوه یا یې د اټ ضمیر ورته کاراوه وګورئ نو زه دا وایم چې
خبرو ته مزاحمت نه کوم موږ په دفتر کې بله جلسه ولرو او ته خو پوهېږې موضوع زما په زړه موضوع ده باید ناست نه پوښتنه یې وکړه بیا لاړ شه نه یو باور نه هغه دی دې په خاطر نه چې ثبت شي ستا د خبرو یو باور چې ما پیدا که د کاروان صاحب شعر کې که نه مینه د خدای مینه بېلې بېلې جامې واغوندي چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار غوندي زه وایم که د ژوند په هر اړخ کې وي البته دا فکر مې ستا د فکر زېږنده دی ځکه موږ تاسو ناست یو سره د مینې اکاډمۍ په لومړیو کې یو